بالاخره راغلو په پاریس کې د آیفل برج ته. دا په نړۍ کې تر ټولو مشهوره پیژندل شوې ودانۍ ده. ساده وسایلو جوړ شوی، په پلاستیک پوښل شوی ټول، خو ښکلی ښکاري او ډېر عالي دی. ګرم د دې برج جوړونکی الکساندر ګوستاو بونیګهاوزن نومېد، یا مهندس یا طراح چې و هغه. نو دلته ښه بیروبار دی، شاوخوا ګڼې ژبې اورئ، ټوریستان ډېر زیات دي. بالاخره راغلو په پاریس کې د آیفل برج ته. دا په نړۍ کې تر ټولو مشهوره پیژندل شوې ودانۍ ده او د ډیرو کلونو لپاره په نړۍ کې تر ټولو لوړه ودانۍ هم وه. خلک یې ډیر لیدلو ته راځي او د فرانسې د سمبول په توګه پیژندل کیږي. د دې برج یا د دې ودانۍ کار په 1808 کال کې پیل شو او په 1809 کال کې پای ته ورسید. د آیفل د برج لوړوالی 300 متره دی او د برسیره د نوک سره په سر چې مخابراتي انتن دی د هغې سره 330 متره کیږي او تر ټولو لوړه طبقه چې سړی ورتلای شي پکې ګرځېدای شي 276 متره د ځمکې له سطحې لوړه ده او له هغې ځایه د ټول پاریس ننداره کیږي. دا په پاریس کې تر ټولو لوړه ودانۍ ده او ښکلې هم ده. که څه هم ځینې کسان وایي چې دلته چې ویډیوګانې ګورم چې یوازې زړې اوسپنې دي یا زنګ وهلې اوسپنې، خو په اصل کې د دې کمال همدا دی چې یوازې اوسپنه پکې کار شوې او له هغې دا ډول یو ښایسته شی جوړ شوي یا ښایسته ودانۍ جوړه شوې، ښایسته برج جوړ شوی. خپله جوړښت یې ډېر عالي دی، ښکلی دی، ډیزاین یې ښکلی دی او عالي دی. لکه څنګه چې ګورئ دا خپله 3 طبقې لري، یوه او دوې او درې. د ځینو طبقو ته یې په پښو هم ورختلای شي، زینې دي، خو که لوړې طبقې ته خیجئ ښه به وي چې په لفت کې وخیجئ. 8 دانې لفتونه دي چې په هغې کې خلک پورته ختلی شي او ښکته کېدلی شي. د پورته ختلو لپاره یې ټیکټ کېږي چې باید ټیکټ یې وکړئ او پورته ولاړ شئ. د دې برج په جوړولو کې 1838 د اوسپنو ټوټې کار شوي دي او همدا شان د دې ټوټو د تړلو لپاره 2.5 میلیونه پیچونه او نټ یا نټ او بولټ کار شوي دي. او په هغه وخت کې چې کله جوړېده د پاریس مشهورو لیکوالانو فیلسوفانو یې لا پر وړاندې اعتراض وکړ، خو بیا وروسته د ټولو د خوښې وړ وګرځېد او بیا هم دلته پاته شو. نوم یې د دغې برج د جوړونکي له نوم څخه اخیستل شوی دی چې هغه ګوستاو آیفل نومېد او بیا د همغه په نوم ونومول شو. خپله د آیفل مجسمه هم په هغه لوړه طبقه کې شته، که ور وختو نو هغه به هم وګورئ. د دې برج جوړونکی الکساندر ګوستاو بونیګهاوزن نومېد، یا مهندس یا طراح چې و هغه د جرمني د آیفل سیمې څخه و او دې خاطره یې بیا د ځان لپاره وروستی نوم آیفل غوره کړ او له هغې وروسته بیا دا برج هم د ده په نامه شو. په فرانسه کې دا 4مه تر ټولو لوړه ودانۍ ده او شاوخوا کې باغ واقع دی چې خلک یې لیدلو ته راځي او همدلته ګرځي. د شپې لخوا دا برج په 336 پروجیکټورونو باندې روښانه کیږي یا نوراني کیږي او خپله په برج کې 20,000 نقطې یا پوینټونه دي چې هغه ګروپونه پکې لګي او بیا یې له کابو 80 کیلومتره لرې سیمې څخه سړی لیدلی شي. او ویل کیږي چې دا برج د کال 7.8 میلیونه کیلووات ساعته برق یا برېښنا مصرفوي او اوس چې د برېښنا بحران دی یا د انرژۍ نو ممکن د دې لګښت کم شي یا قطع شي یا نه پوهېږم څه به وشي. اوس مهال په فرانسه کې د برېښنا د کمیدلو یا د یو څو ساعتونو لپاره د کمیدلو یا قطع کېدلو خبرې کیږي، خو وګورو چې په عمل کې څه کیږي.
خپله په فرانسه کې د پښتون ګرځندوی کوم لیدونکي چې دي کولی شي په کومنټونو کې په دې اړه نور معلومات ورکړي. دغه کې د عظمت وګورئ چې یو انسان که وغواړي څومره کار کولی شي. دلته د نږدې نه چې ورته راشئ بیا درته ښکاري چې دې کې څومره زحمت ایستل شوی، څومره انسانانو کار پکې کړی او څنګه یې له خالي اوسپنه داسې یوه ودانۍ لوړه درولې او هغه هم د سلګونه کلونو لپاره په ځای ولاړه ده، بیا به هم وي. لیفتونه یې له دغه پایونه پورته کېږي، دلته به ښکاري درته او همداشان زینې هم دي. دلته به چې راننوځئ باید تلاشي ورکړئ کوم بکس مکس یا څه چې در سره وي په دې دروازه کې او بیا دننه د خپله د برج محوطې ته راشئ. راځئ وړاندې ورشو. که څوک ډېره انرژي او حوصله ولري چې په دې زینو کې پورته شي نو ښایي ډېر خوند واخلي او که نه وي بیا نو په ما غوندې وی بیا وخیژئ په لفت کې. زه هم پاریسای شوم که نه. هوا یخه ده نو چې داسې خولۍ او وسیلې نه وي سخته ده. راځئ ور بشو. هلو دا هم تر برج لاندې ساحه ده. د ټکټ اخیستلو لپاره هم کتار دی، تقریبا یو 15 دقیقې کېږي په دې کې ولاړ یو. لا هم ډېر خلک دي. Should we put the bag here? Oh. Allez-y, monsieur. Thank you. دلته بیا تلاشي کېږي او ټکټونه سکن کېږي. لفت خو راغی، هغې خواته خلک وزېږي ته بیا به دا دروازه وځي. Second floor itself is like sometime we should try the top. The next نن وروستی یا دریم منزل بند دی، هغلته نشو تلای ځکه وایي چې یخ دی. یوازې اول او دوهم منزل لیدلی شو. نو راځئ ورکښته شو چې څه پکې وي څنګه دی. او وګورو چې د پاریس د کومو ځایونو ننداره کېږي له دې ځای نه.
بیروبار هم ډیر دی. voir de l'autre côté. Moi, il est là-bas. Ça, c'est la défense. Non, là. Il est là. او دا هم پاریس. دا لاندې دی سن رود دی یا سیند دی، فرانسې مشهور سیند. هغه وړاندې چې ښکاري د فرانسې یا د پاریس نوی ښار دی، لوړ منزلونه یا لوړې ودانۍ، لوړپوړې ودانۍ پکې دي. دې ځای نه ممکن ښکاره نه شي، هغلته اکثره ودانۍ نوي دي او هغه هم ښکلی ځای دی. نور نو دا لاندې بیا زوړ پاریس. خوند به یې کړی وای که برسېره ځای خلاص وای او وروستي ټاپ منزل ته ختلي وای، له هغې ځایه ډېره ښه ننداره کېده. متاسفانه له دې ځایه ډېر ځایونه نه لیدل کېږي. ویل کېږي چې په دوهم نړیوال جنګ کې یا د جنګ په دوران کې د دې برج کیبلونه چې کوم دي هغه قطع شوي وو، څو د نازیانو د لوړ ختلو مخنیوی وشي، خو هغوی به په زینو کې ختل. او د جنګ په وروستیو کلونو کې هټلر امر کړی و چې دا برج ونړوي، خو هغه د ده حکم د ځای نظامي کوم ښاروال چې و یا والي چې و چې د دوی لخوا تعیین شوی و د نازیانو لخوا، هغه سرغړونه ترې وکړه او د پاریس او د دې برج د نړولو نه انکار وکړ چې بیا دا دی تر اوسه شته او پاتې شو همداسې، او دا ډېر ښه کار وشو. دا لاندې زینې دي همداسې کوزې شوي دي ښکته منزلو ته. دا هغه لایټونه دي کوم چې په دا راوتلي ښکاري برج تر سره پورې، او دا د شپې روښانه کېږي او بیا ډېر ښایسته ښکاري. پاریس هوا هم خړه پړه ده، ژمی دی نو. دلته په د دوهم پوړ کې بیا رستورانت هم شته، Pero te llamamos څه شی مې اخیستل او یا مې یادګارونه څه شی وړل، دا توکي هم خرڅېږي.
Ma dove dobbiamo? Uscimo qui e riandiamo giù. هغې خوا ته تشنابونه دي. بیرته د کوزیدو لپاره هم کتار دی نو. دا بیا د برج لومړی منزل دی. لاندې ګورئ لا هم فاصله شته. دلته بیا رستورانتونه دي په دې حواله پوړ کې اول منزل کې. او له دې ځای هم دی پاریس د بېلابېلو برخو ننداره کولی شي. دا رستورانت هم جالب دی. د یوه بابل یا حباب په شکل جوړ شوی او ښه ګرم هم دی. رستوران ډېر په ساده وسایلو جوړ شوی، په پلاستیک پوښل شوی ټول، خو ښکلی ښکاري او ډېر عالي دی، ګرم دی. دلته د آیفل د جوړېدلو انځورونه او تاریخچه وړاندې کېږي. یوه فلم په شکل جالبه ده او جوړښت یې هم ښودل کېږي چې څنګه جوړ شوی او څنګه کار شوی. ټاور ته مخامخ دا پبلک پارک دی او له هغې ځایه هم د ټاور ننداره په ډېر ښه ډول کېږي. راځئ هغې خوا ته به هم لاړ شو. دې ځایو کې د ټاور سمبولونه هم ډېر خرڅېږي په همدې شاوخوا کې او تورستان هم ځکه ته ډېر راځي. نو بیا که د دوی چانس وچسپېږي بیا په ډېر لوړ قیمت هم خرڅوي. دلته نو د اکسل ځای دی، خلک له دې زاویې عکسونه اخلي. عکاسان هم ډېر دي چې په مسلکي ډول عکسونه اخلي له دغه زړونو سره. نو که راتلی کولی شئ دلته عکسونه هم واخلئ. ځینې سملاسي چاپوي هم درته. دا نو دلته غله و د پیسو شوقیان ډېر زیات دي. چاته پیسې ورنه کړئ حتی کامرې مخکې ځان چپوي. نو که راتلی چې پام ووي کې صبوران هم ممکن زیات وي ځکه ځینې ځایو کې لوحې ټینګې کړي دي.
Fine ball, double ball, this ball, richtiges Show me the ball. دلته نو خلک د واده د انځورونو لپاره هم زیات راځي. آیفل ټاور ته مخامخ دا ځای په 1930 کال کې جوړ شوی دی او په دې ودانیو کې نندارتونونه جوړیږي، هم دا ډول موزیمونه دي او له دې ځایه د آیفل ټاور ننداره په ډېر ښه ډول کېږي. نو همیشه دلته بیروبار وي. زموږ ځینې وطنداران چې ګورم دلته لاریونونه هم کوي او ځینې انځورونه یا ویډیوګانې خپرېږي. تر دې لاندې بیا پارک دی عمومي. نو دلته ښه بیروبار دی، شاوخوا ګڼې ژبې اورئ. تورستان ډېر زیات دي. دا دی وطنداران شته دي، په وطني جامو کې هم ګرځي. چینایانو څه ننداره شروع کړې. مخکې دغه مخ دیوال چې اوس درېدلی دا نه و او له دې ځایه به ډېره ښه ننداره کېده. اوس دا نوی جوړ شوی. نه پوهېږم چې علت به یې څه وي. دلته چې دا ځوانان دي دغه شیان خرڅوي دا هم غیر قانوني ډول دي. بیا چې پولیس راشي بس خپله پنډه بار کړي او تښتي. اوس هم فکر کوم دغې خوا نه یو پولیسو 2 موټر ودرېدل او دوی ټول لاړل.